سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. په لومړي ځل پاکستان باندې سکاټ استعمال سو. دا سکاټ باندې ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم ډیر مشورې وسوې ترڅو پر پاکستان باندې سکاټونه استعمال کړي، لونا استعمال کړي. خو له مده مرغه هغه وخت کې ډاکټر صاحب نجیب استعمال نه کړه. دا ځکه استعمال نه کړ چې پر ده باندې هم سیاسي او اقتصادي فشارونه د عربستان او د ایران او د نورو هیوادو وه، نو دوی ونسوه چې پر پاکستان باندې دا استعمال کړي. مګر دا و چې د نیکه مرغه په لومړي ځل باندې چې کوم سکاټونه د پخوا څخه د افغانستان پوځ سره وه هغه راپورته سوه او په لومړي ځل باندې په پاکستان په اسلام آباد په یو هوایي میدان باندې استعمال سو او دا ډیر کامیابه او په لومړي ځل باندې دا نړۍ ته یو لوی پیغام د افغانستان اوسني ځواکونو لخوا ورکړل سو. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې کوم مزایل چې افغانستان د پاکستان پر ضد باندې استعمال کړلو، دا مزایل کوم مزایل دي، دا څومره واټن والی سي، دا د کوم ځای دی، دا چا جوړ کړی دی او څه رقم افغانستان ته ورکړل سوی دی او اوس طالبانو څنګه استعمال کړلو. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرې شو. مخکې له دې چې زه تاسو ته د دغه سکاټ په هکله باندې زه خبرې وکړم، زه تاسو ته یو خبر باید واضح کوم چې د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې د افغانستان د مسله پوځ چې ویه هغه د نړۍ د آسیا پنځم مقام یې درلودله، چې حواله کې روسیه وه، بیا چین و، مثلا جاپان او د هماغه هند، بیا په پنځم مقام کې افغانستان ویه چې حتی ایران دومره ظرفیت یې نه درلود، پاکستان دومره ظرفیت یې نه درلود چې موږ سره هغه وخت کې دغه ډول بلاوې موږ سره وه چې 400 کیلومترې په هغه وخت کې وهلو. دا په یعنې نه ایران درلودل بل هیڅ هیواد بغیر له فکر کوم چین هم نه درلود هغه وخت کې، دا وسلې چین نه درلودل، یوازې افغانستان درلود، روسیې درلود، هند درلود، جاپان درلودل. جاپان ته هم هغه وخت کې د امریکایانو ورکړې وه. نو افغانستان بیخي بالکل دریم او څلورم مقام ته هم رسېدلو. خو له بده مرغه کورنۍ جګړې او اشرار په راتګ سره د راباني په پاچاهۍ کې دا ټولو وسلې وړل سوه، د کباړه په شکل باندې پاکستان باندې خرڅ سوه او ټوله جیټ الوتکې ټوټې ټوټې سوه او دا هم پاکستان باندې خرڅ کړل سوه. نن په دغه ویډیو کې زه اوس دا ټول توضیحات تاسو درکوم. خبره دا ده چې موږ په نظامي وسلو کې موږ مثلا سکاټ درلود، لونا درلود، دا دواړه قوي وسلې وي چې هغه اسلام آباد یې وهلی سوله. او سکاټ چې دی ګوره دغه تاسو کولی سئ په انټرنیټ کې هم سرچ کړئ SCUDR11. دا چې دی دا کوم سکاټ چې په طالبانو پر اسلام آباد باندې وهلی دی همدغه سکاټ R11 دی. او اوس مهال چې کوم سکاټونه راغلی دي هغه قوي سکاټونه دي چې مثلا R18 هم شته، مثلا R28 هم شته، R28 هم شته، د R22 هم شته. دا داسې ډېر دي. اوس د روسیې هېواد دا یې جوړ کړي دي. دغه وسلې چې وه دا په اصل کې د روسانو ساختې. دا روسانو هغه وخت کې چې د افغانستان کې وه دوی په اصل کې د ډاکټر صاحب د سردار محمد داود خان د واکمنۍ مخکې د ملت بابا ظاهرشاه په دوره کې دا یو څو دانې افغانستان ته ورکړي وه. خو په هغه وخت کې افغانستان دومره استعمال یې نه درلودل. خو بیا وروسته چې کله هم روسان دلته راله، د روسان د راتګ سره دلته یې موږ دا وسلې راوړلې چې په هغه کې سکاټ و او دغه سکاټ چې ویه حدودا 200 فیره سکاټونه موږ درلودله چې له بده مرغه دا سکاټونه چې وه دا یې د مجاهدین اشرار چې راغله او دا یې حدودا تر ډېره حده دا یوړه پاکستان ته په لیلام ډول باندې ورکړله. او څه سکاټونه هم چې وه هغه د ازبکستان او تاجکستان د لارې روسیې برته یوړه ځان سره. او یو څه پاته دي چې اوس د فکر کوم 40 میله سکاټ اوس موږ په افغانستان کې لرو چې دا سکاټونه هم د پاکستان د دفاع لپاره بهترین اندازه ده او موږ کولی شو چې دا 40 سره هم استعمال کړو او دا هم کولی شو چې اسلام آباد په دقیقه ډول باندې ووایو. اوس دغه وسلې چې دي دا څومره کار کوي او دا د دې ټکنالوژي په هکله باندې طالبان څه خبر وه دوی ته. اوس د اصلي ستونزه چې ده دا وسله چې ده دا حدودا 400 کیلومتره کار کوي او 400 کیلومتره چې ده د کابل او د اسلام آباد په منځ کې چې دا کوم فاصله ده دا هم حدودا یو 400 کیلومتره هوایي چې ویل کېږي همدغه هم دومره ده. یعنې د کابل څخه یا د جلال آباد څخه موږ مستقیم اسلام آباد وهلی سو. که دا موږ یو څه د ډیورنډ فرضي کرښې او بغلتې ودروي او دا ویو دا مستقیم موږ کولی شو چې اسلام آباد په
نښه کړو. یعنې دا د اسلام آباد اصلي مرض چې دی دا سکاټ دی. اوس دا سکاټونه چې دي دا ټکنالوژي خو دا د روسانو وه او زموږ سره چې هغه د کوم د فیرولو ماشینري وه هغه ماشینري زړه سوې وه او هغه ماشینري نه وه. اوس چې دا جنجالونه په نړیواله سطح باندې راپیدا سوي دي او پاکستانیان هم په دې باندې په تشویش دي چې دا خو د دوی ماشینري خو ټوله خرابه سوې وه او دا ماشینري دوی د کوم ځای کړه. اوس په دغه کې دوی مشکوکه دي چې روسانو د طالبانو سره مرسته کړې ده او طالبان ته هغه کومه پرزي مرزي چې په ماشینري دپاره وه هغه یې ورپلاس ورکړي دي چې تاسو ورځئ خپل هغه زړه ماشینان بیرته فعاله کړئ او تاسو دا سکاټ استعمال کړئ. اوس که دلته روسانو په دې برخه کې د طالبان سره مرسته کړې اوسي نو دا په مستقیمه ډول باندې دا ښیي چې د پاکستان او د روس په منځ کې چې کوم اړیکې وه هغه اړیکې په کلي ډول باندې ختم دي. نور روسیې پر پاکستان باندې هغه باور نه کوي چې پخوا یې کولو. که څه روسي په هیڅ وخت کې هم پر پاکستان باندې باور کړی نه دی مګر په یو مصنوعي ډول باندې د دوی خپل اړیکې درلودله. کله کله پاکستان ته خپل عسکر یې لېږله نظامیان لېږله او کله کله بیا پاکستانیان هلته ورتله. نو که دغه کار چې سوی وځي او دغه ماشینري چې د روسانو په مرسته باندې دا برته کامیاب راپورته سوي اوسي او د فعل دپاره آماده سوي اوسي نو دا په دې باندې مستقیمه پیغام دی د غربي هیوادو ته چې روسان اوس هم افغانستان د اوسني پوځیانو سره مرسته کوي تر څو خپل دفاع وکړي. که دا 40 فیرونه چې حدودا 10 دانې په پنجشیر کې پیدا سوه او څه نور هم په هغه وخت کې د افغانستان پوځیانو په داسې کې پټ کړي وه چې د او یو څه نورې هم دلته د مایپر سره د مایپر په دې سیمه کې او بیا تر فکر کومه د پلچرخي زندان پورې په دغه سیمه کې دلته یو څو لوناګانې هم پټ سوي وې او همدا سکاټونه هم پټ سوي وه چې دا یې امریکایانو هم پیدا کړې نه وه خو دا به د امریکایانو د تګ وروسته دا برته طالبانو را پیدا کړه. نو اوس په همون کې موږ 40 سکاټونه لرو او حدودا فکر کوم 14 تنې لوناوې لرو چې دا د پاکستان دپاره بیخي بالکل مکمله برابر دی. یعنې که پر دې باندې یو څه زحمت وکړل سي او د هلمند څخه یورانیم موریانام هم راوړي او څه ملایم سره ګډوډ کړي پر سر یې پرېږدي ورفیل کړي دا هم کولی سي چې د پنجاب تورمخې په حق پر ځای باندې نور وحشتونه جوړ کړي. خو لا بعد مرغ موږ سره دومره ټکنالوژي نشته چې هغه د هلمند یورانیم او ژړ کیک چې دي هغه واخلو پر دې باندې استعمال کړو. خو هلمند دي چې ورځ کې زموږ ځوانان او زموږ ملا صاحبان هم په دې باندې اوس پوهېدلي دي چې نور د مکتب دروازه بندول همدغسې بدبختي راځي چې نه به موږ وسو کړی په راتلونکي کې نه به د پاکستان دفاع وکړو نه به داسې هم ځوانان ولرو چې په ټکنالوژي باندې خبر اوسي نه به داسې ساینس پوهان ولرو. د اوس په دې باندې پوهېدلي چې مکتب دروازه بندول حماقت دی او دا که افغانستان کې کېږي د افغانستان دپاره تباهي ده. نو دا ټولې هغه خبرې وې چې د سکاټ په هکله باندې مې تاسو ته وکړې او دغه سکاټ چې ویه د افغانستان لا چې دی R11SCUD ده دا تاسو په انټرنیټ کې سرچ کړئ. دا پخواني وسله ده خو دا چې افغانستان سره وه په لومړي ځل یې اماده کړه او دا یې هم پر پاکستان باندې د پاکستان په یو میدان کې وهله. او یو ډېره مهمه موضوع چې ده د هدف ویشتل دی. د هدف ویشتل ګوره تر څو چې د دې وسلې داسې نه وسي یعنې ماهرین نه اوسي دا هر څوک نسي وهلی په هغه هدف باندې. نو د دغه ټول تشویشونه چې اوس پاکستان ته پیدا سوي دي غربي هیوادو ته پیدا سوي دي دوی د دې څخه ویره لري چې روسان اوس د طالبان سره مرسته کوي او که طالبان سره د روسانو مرستې را پیدا سوي نو روسان به هغه مرستې وکړي لکه څنګه چې د اسرائیل لکه څنګه چې د ایران سره یې وکړه. د ایران سره یې وګوره د ډرون ټکنالوژي ورته ورکړه هلته د مزایلو جوړول طریقې ور وشول دا ټول شان او که دا کار روسانو د اوسني کسانو سره د اوسني پوځ سره وکړو نو دا وار کې د دې پوځ وهل بیا نو په دې دنیا په مخ باندې نه امریکا کولی سي پاکستان او پنجاب او نور خو هیڅوک یې نسي کولی. نو دا یو ښه پیغام دی او د په لومړي ځل باندې دا چې یو داسې سکاټ استعمال شوی دی او د پنجاب په تورمخو باندې یو قوي حرکت سوی دی دا د ټول افغانانو دپاره د ویاړ خبره ده. نو هیله مند یم چې هغه 9 نور هم چې پاتې دي هغه هم پکښې کې آماده کړئ چې بله ورځ کې در باندې حمله یې وکړه دا ټول ورخیر کړئ. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند دی چې سم ترلاسه کړي تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه.
موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.